وی افغانانو شخصا اول افغانانو ته یم، بیا د نړۍ چې څومره خلک دي، که کفار دي که مسلمان دي، دا د ټول الله تعالی نه دی، الله تعالی شکر دی دا ادا کوي چې دغه کرونا مرض چې وو دا په ټوخي باندې او په پرنجلو باندې یو بل ته ورځي، یعنی یو بل نه دا مرض اخیستل کېده. که چیرته دا مرض په تیزونو باندې یو بل ته ورتلی، د پنجابیانو ګلخانانو خو به ټوله دنیا سټه اچولې وه. دا د خدای فضل ده چې د تیز په اچولو باندې یو بل ته دا مرض نه ورځي. یعنی گلخان اور جو گلخان کا بڑا بھائی زبردی تا په اردو کی مویم سے شکر ہے کہ یہ کرونا چھینک مارنے سے اور کھانسی سے پھیلتی ہے، اگر پھد مارنے سے یہ بیماری پھیلتی تم لوگ تو دنیا کو غرق کر دیتے، کیونکہ پھد کے بغیر تو تم لوگوں کا دن گزرتا ہی نہیں ہے، ہوا تو تم نکالتے ہو. اچھا ہے یار، اللہ کا شکر